شیخ صاحب اوس مثال یو کس وایي قرباني علمه بازار ته ځم منډۍ ته ځمه، نو شریعت کوم اصول وضع کړي چې لکه قرباني کې به ته دا عیبونه ګوري، مثال عیبونه خو یو سایډ ته، بیا مثنی دوه غاښۍ چې دا پکې شرط دی که نه دی، چې زه اوس مثال غوا اخلم، ډېر غوا موږ تلي بازار ته منډۍ ته، سړی وایي چې نه صحیح دی د دې عمر خو 4 کال دی خو دوه غاښۍ دی، دا دوه غاښۍ چې شریعت شرط کړی که نه عمر هم که رسېدلی او غاښونه نه هم پې قرباني کېږي. دا مسأله د حدیث کې داسې راغلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الضال. تاسو به مسنه ذبح کوئ، مسنین علاوه به بل شی نه ذبح کوئ. د مسنې په تعریف کې اهل علم اختلاف کړی دی، دا اختلاف د دې ځای نه پیدا دی. نو منګه بعض علما ذکر کوي چې مسنه دې ته ویل کېدلی شي چې هغې 2 کاله پوره شوي او په دریم کې داخل شوي په غواګانو کې، او په اوښانو کې دې ته وایي چې هغې 15 کاله پوره شوي. خو چې د لغت اکثر اهل علم دی هغه وایي المسنه ما هي الثنیه من کل شی، بیا وایي ثنیه څه ته وایي؟ ما القت ثنایاه ما انبتت ثنایاه. دا خبره ذکر کوي چې د هغې 2 غاښونه